سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ازبکستان له ولسمشر او لومړي وزیر سره په تاشکند کې وکتل او له افغان سولې بهیر یې د هغو د ملاتړ له امله مننه وکړه. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنو کې په افغان سولې بهیر کې د سیمې د هیوادونو د مهم رول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړي دي. په دې کتنه کې ښاغلي خلیزاد له ازبکستانه غوښتي چې په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو کوربتوب پر غاړه واخلي. ښاغلي خلیزاد تر دې وروسته په ازبکستان کې له افغان زده کړیالانو سره هم کتلي او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په سولې بهیر کې د ښځو حقونه زموږ سره کرښه ده او موږ هیڅ چاته نه ځو. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د فاریاب په مرکز کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته یې کړه چې په ملي کچه د ښځو ګډون عالي او په سیمه ییزه کچه دغه مشارکت د زیاتوالي په حال کې دی. د نوموړي په وینا د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د میرمنو ونډه فرمایشي نه ده او تر هغې چې اوسنی حکومت وي دغه ونډه به ورځ تر بلې زیاته شي. د څارګر ملي ادارې لوی مشر د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د فراه د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللي وو. د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان جنرال سکاټ میلر د فراه په ولایت مقام کې په یوه امنیتي ناسته کې وویل د پرېکنده ملاتړ ماموریت ځواکونه سولې ته ژمن دي او که چیرې طالبان غواړي وجنګېږي نو پر وړاندې یې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړې ته چمتو دي. له دې سره سم د فراه پوځي او ملکي مسؤلینو د پوستو د تحکیماتو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه چې ورسره جوخت د څارګر ملي ادارې مشر محمد معصوم ستانکزي دغې ستونزې د ژر تر ژره حلولو ژمنه وکړه. ولسمشر غني وایي تر هغې چې سمتي قومي او حزبي فکر ولرو ملي او افغانستان شموله فکر نشو لرلی. ښاغلي غني تېره ورځ د فاریاب له مشرانو او متنفذینو سره په کتنه کې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې متوازنه پراختیا د نفاق د له منځه وړو لار او زموږ اصلي موخه ده. ولسمشر په دې کتنه کې چې په میمنې ښار کې ترسره شوه همداراز په ډاګه کړه د بندونو د جوړولو په برخو کې به ډېر ژر د خوځښت شاهدان واوسو. د ننګرهار په مرکز کې د چاودونکو توکو د ځای پر ځای کوونکو یوه شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. دا کسان د جلال آباد ښار د خالص فامیلو له سیمې څخه د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي او دمګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي پر یادو کسانو تور دی چې د جلال آباد ښار په مخیزو وژنو، انسان تښتونو او چاودونکو توکو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود. او ولسمشر غني د فاریاب له یو شمېر علماو سره په کتنه کې وویل دیني علماو ته به په اسلامي هیوادونو کې د لوړو زده کړو شرایط برابر کړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر مازدیګر په میمنې ښار کې ترسره شوه همداراز وویل له علماو سره زور زیاتی یا توند چلند د منلو وړ نه دی. ولسمشر د فاریاب له علماو وغوښتل چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې دا مسئله چې په سوله کې خیر دی برجسته کړي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.